شر معلومات د حج د پارا میاشتری معلومه د حج د پارا معلومه میاشتری الحج وقت الحج وقت احرام الحج شوال ذوالقعده او لسوزی د ذوالحجې دی دا الله رد په خلق باندې وکړو چې هغه به د نسی کم رسم کوو چې میاشتې په خپل حساب باندې کلی یو طرف ته بوتل کلی بل طرف ته الله دا معلومي دي په دې کې حج کیږي نور میاشت کې حج نه کیږي فمن فرض فيهن الحج فمن واجا فرض فيهن الحج چې لازم کو پزان باندې په دې میاشتو کې حج فرضا چې فرض کو پزان باندې فيهن په دې میاشتو کې الحج حج پزان فرض کو څنګه فرض کو احرام فلا رفثا بیابا د شهوت خبرې بنه کې د زنانو سره ولا فسوق کنزلې بنه کې د ګناه کارونه بنه کې ولا جدال او جګړې بنه کې فل حج فحج کې دا نفي په معنا د نه هدا فلا رفث منا فلا ترفثوا ولا فسوق منا ولا تفسقوا او ولا جدال منا ولا تجادلوا معنی دې سوکا فلا رفثا نو تاسو زنانو سره د شهوت خبرې نه کوي ولا فسوق د ګناه کار بنه کوي ولا جدال جګړې بنه کوي فل حج فحج کې دای معنا شو وما تفعلوا من خير او کتا اجتا سوکیو نیک عمل يعلمه الله تعالی پاغي باندې عمل الله پاغي باندې پويږي نو الله به داغي جزا درکي وتزودوا فان خير الزاد التقوى او د ځان سره خوراک والی فإن خير الزاد بشک خوراک خطوخه التقوى ځان د سوال نه ساتلی یا التقوى د الله نه لیدلی د تقوا دوه معنی دی یو خدای تقوا په خپل معنا باندې چې د ځان سره تقوا خوراک والی په حج کې ګناونه مکوي او په حج کې کامل تقوا تاسو کې یو ځان متقیان کوي دویم نمبر دې تقوا نه مراد ځان د سوال نه ساتلی او دا په اهل یمن باندې یو رد دی چې یمنیانو به یو کار کو دی به چکل حج لتل دی به لاره موږ د ځان سره خوراک نه لو موږ په الله باندې توکل کوو الله به زمونږ تنظیم کوي نو ځان سره خوراک نه غستو نو کله به چې بیا وګی شول په لاره باندې بیا سوالونه کول د وظیفه به غختلی په لارو کې جماعتونو کې نو الله تعالی ګوره تاسو روان حج له سوالونه کوي ادي په ځای باندې ځان سره خوراک وسی او تقوا معنا ځان د سوال نه بچ کوي وتزودوا تو خوالي ځان سره حج لپتلو کې فإن خير الزاد بشکا خطو خجدا التقوا ځان سوال ساتلی واتقوني زمان ورګي يا اولي الالباب عقل ولا خلقو ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم دا هم د حج سره متعلق مسله دا په جاهلیت کې بچګلا خلق حج کوو نو حج به اسبانه وا بنیادی تر باندې اغه کې درې میلې وي ذل مجاز مجنه او عکاز ذل مجاز مجنه او عکاز دا غټ غټ میلې وي دی په دې میلو کې د تجارتونه کول نو اصل مقصد به تجارت او احرام به تړلې او حج له پکې تل نو کله چې اسلام راغی او نبی له سلام خلکو ته حج اخودو نو الله تعالی د حج احکامات بیانول صحابو ذهن ته دا سوال راغی چې څنګه د جاهلان په ظلم مجاز او عکاز او مجنه کې دا کم تجارتونه کوي نو آیت دا به حج ته نقصان نه رسي او کبل فرض منګه کو نو دا به جایز کنه جایز وي نو الله تعالی حکم راولېګو چې بالکل جایز دا کتا سو حج لاړی او په ظلم مجاز او عکاز او مجنه یا په بل بازار کې یا په بل ځای کې چرته تجارت مقررات لاله بالکل کول شي ځان له پیسې ګټلې شي او دومره لا چې اصل مقصود به حج او دا به تابع وي داغي او کدا اصل حج تابع بیا دا حج نه دی نو په حج کې سړی تجارت کول شي ځان سره یا دا غزنه راوړي د احرام کې او په حج کې او په حرم کې دا جایز دي ليس عليكم جناح نشتبتا سبحانه گناہ ان تبتغوا فضلا من ربكم جدا سولټوي مهرباني د خپل رب فضل مراد تجارت ته لکه سورۃ جمعہ کې براش فاذا افستم من عرفات کله چراکو شیطان سول عرفاتنا دا د حج ورځ اجمالی تور باندې واوري چې د حج ترتیب دا دی چې حج کې بنیادی چې کوم فرایض دي غدري دي یو ته احرام ویل کېږي یو ته ویل کېږي عرفات او دریم نمبر طوافی زیارت درې فرایض دي په دې کې چې یو پاتې شوم د حج نه کېږي احرام طوافی زیارت او عرفات او نبی رسول الله حدیث کوي الحج عرفه حج د عرفین نوم دی نو عرفه بنیادی شی دی طریقې دا چې په اتم تاریخ باندې د ته یوم الترویه وي او دا ترویه معنی مړول د وخانو نو دغه قریش بخپل وخان سم مارکل د وګونه زکه په اوخ کې دای صفت دي چې 15 ورځې پورې چې وبوس کې بیا د وګو تاجت ناراضي په دې میده کې یو خانه وي زیاته د وګو د پاره او دا به کې سٹور کول شي نو یو مترویه باندې سړی ځان تیار کی او په دغه یو مترویه باندې لاړ شي مینا ته او په مینا کې چې کوم د حاجانو امیر دی هغه تر حج مسائل بیان کی دا هم
سلازم ورځ چې خامخه به دغه تسړې زی خپل پکار زکه دی په دا ورځ باندې عملاً کار زکه شروع کول پکار دي چې د حج مناسک او د حج احکام به سره یاد کی بیا چې کله سبانه ورځ راغله سبا د عرفه ورځ ده د عرفات میدان ته بدلل پکاري نو عرفات په میدان کې به د ټول ورځ تیری او په دې کې به یو عمل هم کوي خصوصي عمل خدا دې چې روزه بننی سي زکه دا د زاري او د منت او د دعاګانو ورځ ده کروجه په کېونی سي بیا به سړی استودي نو بیا خو سړی عبادت نشي کولای ګرانه به ورتا ستړی ستومانه به دعاګانې به نشي کولای نو روزه بننی سي عبادت وکړي بل پکې خصوصي عملدار چې ماسپخین او مازیګر به منځ به یو ځای کې د جمع بین صلاتین وي او جمع تقدیم وکړي چې د مازیګر د مونږ د ماسپخین په ټیم کې وکړي ماسپخین په ټیم کې دا خصوصي عمل دی دا غینه بعد بیا بشپې لراشي چرته مزدلفه ته مشعر حرام لوراشي او په دې مزدلفه کې د شپه کول واجب دي خامہ خبره زی په مزدلفه کې بشپتی رکی او بیا سبا د نور دراختو پوری ودا مون ذکر د ساری وکي د نور دراختو نه لګ مخ کې پوری ودا ذکر اسکار وکي نبی رسول الله د ذکر اسکار کول کله چې نور راخی چې دا غینه لګ مخ کې براوزی او دا برازي بیا لسم او رشولا نو اتمنه هم لسم ورځ باندې دا مزدلفه نه براشي دا بیا میناتا په مینا کې بسو کی نو په مینا کې بیا دا کم جمرې چې دي جمرات درې جمرې دي جمره قبا چې کم او بیا کم چې مزری خیف ته نږدې ده بیا بل جمره او بیا بل جمره درې جمرې دي نو دې ځکه به دا شیطانان به موږ ته شیطانان وایو دا جمرې به ولي پاول ورځ باندې بسره یو جمره ولي یو وکانه مشتلی په دې طریقه چې کانه به والی داسې برگزار کی دا طریقه دا اصل کې هغه رسم او هغه سنت ژوندۍ کولی چې ابراهیم علیه السلام په مینا کې خپل زوی لاله او شیطان دراغه وساده سړیا څوک زوی لاله نو ابراهیم علیه السلام پوښ دا شیطان دی نو بار په گزارنه کول چې زما د خوانه وزله گزارنه وکړل دا سنت را ژوندۍ کولی کله چې دا جمراقبه اوشتله پاول زلبانی په لسم تاریخ یوم النحر دی دای چې اوشتله نو د حج تقریبا پوره شو وس لګ پاتې دی طواف زیارت ورته پاتې دی خدا به سر وخره احرام وکلاو کی قربانی وکي او د توسیو عمل دی چې هغه مکه ته راتل دی او طواف زیارت کولی او چکر به حرم نه تاویږي خو ورسره د لسم ورشل اتمه نه هم لسمه وس درې ورځې مزید پاتې دي درې ورځې یو لسمه دا بوس هر ورځ برازي هر ورځ او دا به شیطانان ولې درې وانه به ولې درې وانه او په دې کې دا مسله به جایز ده که په یو لسمه دولسمه باندې رالل او د لسمه ته نه پاتې کېدو دا مولا جایز ده او کله څه وکړل چې 11 12 13 درې ورځې دا راغی او شیطانان وشتل دا مولا جایز ده بلکې دا افضل ده ځکه چې نبی علیہ السلام د لسمه ورځې ته په خپل باندې پاتې شوی دی نو دلته به درې ورځې شیطانان ویلي په لسمه ورځ باندې باغ یو شیطان ویلي او د دې سره بیا په د باندې یو طواف فاتح دی چې هغه طواف زیارت دی طواف زیارت چې کله وشو د حج عملاً پوره شو دا حج دی دا د نهمه ورځ خبره کوي چې عرفه ته میدان ته کله لاړلې او د عرفات نو بیا سړی راځي مزدلفه ته نو الله وی فاذا فستم من عرفات کله چې را کوشي تاسو د عرفه نه د عرفات د میدان نه عرفات ولوي دا خدا یا جمع د عرفه ده او د هر چا په کې عرفې دي سلويخ 50 لک خلک دار چا خپل عرفه ده نو عرفات ته جوړ شو دویم نمبر عرفات د معرفت نه ده معرفت یا خدا چې په دې میدان باندې حضرت حوا علیه السلام او آدم علیه السلام ملو شو نو تعارف او معرفت شو په دویم ځل باندې چې په جده کې راغو شو حضرت حوا او حضرت آدم علیه السلام په هندستان کې دې بیا ملاو دلته شو او دریم دا چې دا د الله د معرفت زید په دې کې د الله سره تعارف پکار دی د الله تعالی سره په کې ناز او نیاز پکار دی نظر او نیاز او نزدېکت نو عرفه او تزکوي واذا فستم او بلدا چې د ټول دنیا د خلکو په سبب کې تعارف کیږي د یو ځای نه بل ځای خلک راغلي دي نو تعارف پکې وشي فاذا فستم من عرفات کله چې تاسو را کوشئ د عرفات نا فذكروا الله یادو الا لرا عند المشعر الحرام فمزدلفه کې مزدلفه دا ټول موقف دی مشعر الحرام ټول موقف دی خاص کر کوم جمعات چې پکې جوړ شوی دی دغه ځکه عبادت وي به اجر ډېر لري فذكروا الله يدعو الا لرا عند المشعر الحرام د بیت د مزدلفه په خوا کې دلته بسړی سکی تلبیه بو لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد یا لا اله الا الله دعاګانې وغیرہ او شپه به تیر کی وذکروا کما هداکم یادو الله تعالی څنګه پیغمبر تاسو ته طریقه در خود لیدا نو ذکرم د پیغمبر په طریقه باندې کول کما هداکم د ځان ذکرونه بسونه نه ایجادي وذکروا یادو الله لرا کما هداکم څنګه الله تعالی کنتم من قبله بعض علماء دې مطلب خو عام ذکرونه دي او دویم دا چې دې وذکروه نه مراد
دا په مزدلفه کې د ماښامې او د ماسخوتن دا جمع بین صلاتین دی. بیا چې مزدلفه له سړی کله راشي په مزدلفه کې هم د منځونه بیا به یو ځای کوي، جمع بین صلاتین ماښام او ماسخوتن، دا به جمع تاخیر کوي، ماښام وروسته کوي ماسخوتن ته. وَإِن كُنتُمْ إِن مخفف من المثقل وَإِن كُنتُمْ يقينا ويتاس من قبله مخکې دی پیغمبر دراتلونه مخکې د قرآن دراتلونه لمن الضالين د بې خبرونه، ځکه تاسو بې خبر وئ ګمراه وئ. ثم افیضوا من حيث افاض الناس، بیا را کوشئ دغه ځای نه چې خلک هم راکوزېږي. دې ځای کې دوه تفسیر دي. یو تفسیر دا دی چې دا فاذا افضت من عرفات مسله وشو دی په دویم ځل باندې دغه مسله بیا بیان کړه. دا افیض معنا ده ثم افیض من عرفات، د عرفات نه راکوشئ. نو بیا سوال لري چې په دویم ځل باندې ولې دا مسله بیان کړه؟ وای دا په قریشو باندې رد دی چې قریشو به دا خبره کوله چې موږ د عام حاجیانو په شانتي خو نه یو چې موږ عرفات ته ځو، موږ عرفات ته ورځو. دی به دغه ځای کې بناستو په دې مینا کې او په دې مینا کې خپل تجارتونه به کول او خلکو باندې به خپل سوداګانې خرڅولې. ویل موږ قریشو او موږ عزتمن خلک یو او موږ بنزو عرفات ته. الله وینا افیض من حيث افاض الناس، ورته پکې نشتا خلک چې راکوزي کی تاسو راکوزيږي. او دویم تفسیر د دې دا دی چې دا خاص خطاب قریشو ته نه دی بلکې دا مینا ته راتلل دی بیا په لسم تاریخ باندې. دا معنا ده ثم افیضوا بیا راکوشئ تاسو د مزدلفه نه مینا ته من حيث افاض الناس، کوم دنه چې خلک راکوزيږي. واستغفر الله د الله نه بخنه وغواړئ ځکه حج پوره شو نو غټ عمل دی، غلطیانې به کې بشوي نو بیا استغفار. ان الله بیشک الله تعالی غفور بخون کې رحیم همیشه مهربان دی. فاذا قضیتم مناسککم کله چې تاسو پوره کړل خپل د حج مناسک فذكروا الله نو الله بیا یادوي، الله یادوي بار بار. دې الله یادولو سمانا ده د مناسک د حج کله په مزدلفه کې پوره شنو بیا په لسم تاریخ شیطانان وشتل نو شیطان چولین الله اکبر وسره وایا. د جمریا قبی سره د شیطان عظیم دی وشتو سره الله اکبر وایا. شیطانان چولین الله اکبر وسره وایا. معنی دا یادا معنا دا چې حج کو الله بار بار یاد کا. فذكر الله یادو الله لرا کذکرکم آباءکم پشان دې د ولستا سو خپل بلارانو لرا. دا با مینا کې بدیناستو او دا شیرونه به ویل مرسیه به فخر د افتخار کسی به کولی دا الله وی د پلار پشان خپسو کې یاد کړي الله یاد کړي. دا تشبیه پس کې دا یا تشبیه په وحدت کې څنګه په وحدت کې څنګه چې خپل پلار یوازې یادوي دغه سي الله یوازې یاد کوي. او یا تشبیه په محبت کې دا څنګه چې په مینه محبت باندې الله یادوي دغه سي تاسو الله یاد کوي. او یا دا تشبیه په کثرت کې دا څنګه چې تاسو دا پلار ډېر یاد دغه سي الله یاد کوي. او اشد ذکر یا په زیات یادولو سره الله ډېر یاد کوي. حجلا سو قسم خلق زی دو قسم خلق ولزی. یو دا ده دا حج دی چې د مقصد صرف دنیا دا او دا صحابه کرام وی چې باندې په مطاف کې هم باقاعده د دنیا سوال کو. الله دې سي بدبخت به کې همي شقی حاجی دې چې دا راشي حرم ته حج لا او په حج کې بیا مې الله مال نو کری راکا او مال ازما کرا کمال کور کړه. خلک حج له دې د پارزي نو کرو د پاره د جابونو د پاره د واده د پاره دې د پاره ته دعاګانې کوي. نو دا خو حج نه دی، دا عمره نه دی، بیا دې د پارزي الله دې سړي د بدا ورکم یقینا جاب ورته ملاوي شي، واده به وشي، بل کار به وشي. وما له فی الاخره من خلاق، دا حج د عمره ثواب ورته ملاو نشو، اخرت کې ورله ثواب برخه نشتا. نو دا حج بدبخت دی، الله د شقی ویل دی. او دویم نمبر یو نیک سړی شته، نیک حج دی چې غل تلاشي نو اذا اخرت مغالم دنیا مغالم. نو دا ډیر حج دی. الله وی د سوي چې آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. دنیا کې مراله خجون راکا، اخرت کې مراله خجون راکا. الله وی دا حج ډیر خاج دی. د سوال پکار دی چې دنیا هم غواړي او اخرت هم غواړي. خو د دې ځنه بزیسو د دې ځنه جزاء اصل بستا مقصود حج عمره دا نور بداغه تابع وي. او کړه دې ځنه تلو اصل مقصد دغه دا حج عمره تابع وا بیا د حج عمره ګور نه ده شوی، بیا ځان بیا په دویم ځل باندې غم پکار دی. فمن الناس باز خلقنا، ناس مراد حجیان دي. من داسې دی یقولو چې وای ربنا ای زمونږ ربا اتنا فی الدنیا، راکه مونږ ته په دنیا کې سره راکه چې صدنا غواړم ما ادعو صدنا غواړم، یا اتنا فی الدنیا دنیا کې راکه ټول دنیا را راکه. وما له فی الاخرة من خلاق، نبی در پاره په آخرت کې من خلاق عیسی ولا نبی. ومنهم او بعض پدوی کې من د سها جانم دی یقولو چې وای ربنا ای زمونږ ربا آتنا راکه مونږ ته فی دنیا په دنیا کې حسنتن کل جون، حسنتن معنا الحیات الحسنه کل جون، وفي الاخره پاخرت کې را راکه حسنتن کل جون، دنیا کې کل جون راکه، اخرت کې را کل جون راکه. وقنا عذاب النار، وسد مونږ دا ور د عذابنا.
د حسنتن علماء یو څه معنی کړی دي. یو معنی هم دغه د ژوند الحسنه الحیات الحسنه. دویم نمبر د حسنه معنی علم هم دی چې په حرم کې علم خو به هر وخت کې سوال کې خو په حرم کې د علم د لپاره خصوصي سوال کې ځکه دغه د علم مرکز دی. په دې ځکه کې نبی اسلام خلکو ته علم خو دلته دغه ځکه قرآن راغلی دی. د علم سوال دلته زیات کو چې الله ما علم کې اضافه وکړه. دین علاوه علماء ویلي چې حسنتن ولد صالح ته هم ویل شوی دی، نیک بچي. او ابراهيم عليه السلام هم د نیک بچي تمنا کړې ده، لہذا دغه ځکه د نیک بچو تمنا پکار ده او د نیک بچي سوال پکار دی. دې سره سره یو بل معنا شوی دا چې ابراهيم عليه السلام دلته دعا کړې و چې الله تعالی ورزق اهله من الثمرات، لہذا حلال مال دغه ځکه وختل پکار دی. حسنتن مراد مال حلال دی. او دې سره د حسنتن دا معنا ده چې په حرم کې بیا د خپل عفو او د خپل مغفرت سوال پکار دی. نو د حسنتن مراد عافیت دی، عافیت او دارنګ استغفار ته مراد دی. او بل معنا دا ده چې حسنتن د اول حسنین مراد توفیق د حسنې دی او د دویم حسنین مراد جزاء د حسنې ده. دا معنا شو ربنا زمون ربا آتنا راکمن دا فی الدنیا په دنیا کې حسنتن توفیق د نیک عمل، وفي الاخرته په آخرت کې حسنتن بدله د نیک عمل، وقنا عذاب النار وستمن د عذاب دور د عذابنا. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، دا کسان لهم د دې لپاره نصیب حصہ ده مما د هغه عمل لا کسبو چې غختلې ده. نصیب نه حصہ مراد او کسبون مراد طلبو چې دې کومه طلب کړله چې سید الله نه غختل نو دا الله ولور کی دا دعاګانې به قبول شي. اولئک دا خلق لهم نصیب دې لپاره برخلا مما د هغه عمل لا کسبو چې دې کوم مطالبه کړی ده یا کوم چې کړی ده. والله سریع الحساب، الله زر حساب کوونکی دی.